هغه به بس 8 کلن و خو هره ورځ به یې د لوی خلکو سړي په شان کار کاوه. نه یې مور پاتې وه او نه یې چا د زړه خبره اورېدله. خو تر ټولو لوی درد دا و چې ظلم د پردیونه نه بلکې د خپل کور نه ورته رسیدو. دا د یو داسې ماشوم کیسه ده چې ژوند یې د میرني مور ظلم بدل کړ. په یو کلي یو ماشوم اوسیدو، نوم یې احمد و. احمد به تل خوشحاله و ځکه چې د هغه مور ژوندي وه. هر سهار به یې مور ورته وایي: زویه ته زما فخرې. خو یو ورځ هر څه بدل شول. احمد له کوره بهر لوبې کولې چې ناڅاپه د کور نه جړا راپورته شوه. کله چې هغه منډه کړه، خلکو ورته وویل: زویه ته زما مور نور نشته. هماغه ورځ د احمد دنیا تیاره شوه. څو میاشتې وروسته د احمد پلار دویم واده وکړ. خلکو وایي ماشوم ته مور پکار ده. په شروع کې هر څه ښه و. میرني مور به ورته مینه ښکاره کوله. خو دا یوازې یوه نقاب و. ورو ورو هر څه بدل شول. احمد ژر پورته شه، کور صفا کړه، اوبه راوړه. احمد به له اذانه مخکې راپاڅېدو، کور به یې جارو کوه او بیا به لوغه ښوونځي ته تلو. په ښوونځي کې به استاد ویل: رحمان ته ولې دومره غلی یې؟ خو هغه به یوازې مسکي کېده او خپل درد به یې پټاوه. یوه ورځ احمد ډیر وږی و. هغه په پټه د ډوډۍ یوه ټوټه واخیسته. خو ناڅاپه میرنۍ مور یې ولیده. ته خو غلی او سخت یې ووهه. احمد په کونج کې ناست و او خکې یې تویېدلې. مورې ته ولې ما یوازې پرېښودم؟ پلار یې اکثره کور کې نه و. کله چې به راغی، میرنۍ مور به ورته شکایت کوه: ستا زوی بد دی، کار نه کوي. او پلار به هم بې له دې چې حقیقت واوري، رحمان ته به غوسه کېده. دا د ټولنې یو لوی حقیقت دی. ماشوم غلی وي خو پرې فیصله کېږي. یو یخ ماښام باران وریده، روم روم. میرنۍ مور وویل: نن به بهر ویده شئ. احمد د کور مخې ته ناست و، بدن یې لرزېده. هغه ورو وویل: یا الله، زه ډیر ستړی شم. سبا سهار ګاونډیانو هغه بې حاله وموند. پلار یې زر راغی. هغه یې روغتون ته یووړ. ډاکټر وویل: که لږ ناوخته شوی وای. پلار هر څه بدل کړل، خو د احمد زړه کې پاتې درد هیڅ کله ختم نشو. سبق: د ماشوم زړه مه ماتوئ، ځکه هغه غلی وي خو درد یې ډیر لوی وي. مور نه وي نو پلار باید دواړه رول ادا کړي.